إن الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا رازق إلا الله، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وصدق رسوله النبي الكريم. हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है, छोड़कर सिलसिले रस्मी सियासत का फसूं, छोड़कर सिलसिले रस्मी सियासत का फसूं, फ़क़त एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है, और ज़िक्र पहर आन में ला इलाहा इल्लल्लाह
ज़िक्र बहर आन में ला इलाहा इल्लल्लाह, दे दज़ड़ा दर्दमान में ला इलाहा इल्लल्लाह, और सीजी द शैतान जिगर आगा खलमदादा वावरा दा एलान में ला इलाहा इल्लल्लाह, पवख्त जन कदन के त ए रबा रहीम कड़े, पवख्त द जन कदन के त ए रबा रहीम कड़े, जारी में पजुबान ला इलाहा इल्लल्लाह। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा जान में ये जानान में ये, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा जान में ये जानान में ये महबूबी किबरिया, जान में ये जानान में ये। टोला मजमा आस पास कौशा के और ईदुन की मोमिनान खदा ज़ड़ना प मीना सरा, प शौक़ सरा, प मोहब्बत सरा, प इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन अहमदी मुज्तबा मुहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी दरुद शरीफ डाले कई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अफ़ज़ल सलावातिक बिअदद मालूमातिक व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। दरूद शरीफ आए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसद मुहम्मदिन फिल अजसादि बदनि मुहम्मदिन फिल अबदान। टोला मजमा दरूद शरीफ आए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बलदि मुहम्मदिन फिल बिलादि रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह, क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। सदर जलसा, सदर महफिल, इमाम मस्जिद, मुहतमिम चांसलर जामिया हाजा हज़रत मौलाना उमर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, बिरादर साइर मोहतरम जनाब नांगुल साहिब, द मदीने मुनव्वरी द जानान हकीकी रिश्तुने आशिक हज़रत मोहतरम जनाब बशीर जान साहब दामत बरकातुहुम, मजलिस के नास गण शमेर उलमाए किराम, क़ुर्राए ज़ाम, तुलबाए किराम, स्पिनगिरी स्पिनरोबी मशरान, अमजोली और द ज़्वंद द हर शोबे सरा द हर इदारे द वतन सरा ताल्लुक़ लरुन को मोमिनानो अस्सलामु अलैकुम। द टोलो नमक की
خو زه دې ټولو پیښوریانو سره چې دا غم خو زمونږ مشترکه دی د نومي مؤمن مسلمان زړه پې دردېدلی کما حادثه چې مخې ته راغلی کم ځان مرګي والا اکسیډنټ چې شوی نو په دغه غم کې په دغه درس کې موږ ستاسو سره شریک یو غمجن یو فکرمن یو او داسې غم داسې درون غم چې زمونږ د پښتنو به دې سیمه راغلی یقینا چې ناقابل برداشت دی خو پټان او پښتون چې الله ورته کلمه نصیب کړې ده نو د هغوی ژوند کې که داسې مشکلات راځي حادثات راځي خو چې په نامه پټان دی او کلمه یې ویلې ده نو داسې حادثات د هغوی په مشن کې خلل او خنډ نه جوړیږي زه د پولیس ډپارټمنټ سره هم د غمرازۍ اظهار کوم هغوی ته فاتحه کوم د الله په دې کور کې چې څومره شهدا دي الله رب العزت دې د ټولو درجات بلند کړي کم کورونه چې ودردېدل رب کریم دې هغوی ته صبر جمیل ورکړي د هغې نعم البدل دې ورکړي او انشاءالله دا وطن زمونږ د ټولو مشترکه دی مینه به کوو ستړي به کوو وینه به ورکوو انشاءالله دا به ماتېدو له نه ورکوو د دې مدارس به هم آباد وي د دې جماعتونه به هم د الله اکبر په آوازونو سره منور وي ښکلا به باقي وي د قال الله قال الرسول صداګانې به اوچتېږي او دغه شان د وطن څومره ادارې چې دي د وطن پاکستان او د اسلام د استحکام تحفظ او د هغې د حفاظت دپاره به په یو صف کې به ولاړ وي انشاءالله تعالی هغه ورځ به د قیامته پورې نه راځي چې څوک پاکستان ته نقصان ورسوي دا د الله رب العزت نه مونږ ته تحفه ده دا د شیخ الهند رحمه الله د مدني رحمه الله د شاه انور شاه کشمیری رحمه الله د حضرت مولانا گنگوهی رحمت الله علیه د اکابرین علماء دیوبند دا هغه ستړي نتیجه ده هغه محنتونه چې سرسټي یې د دې بر ساحل پاک و هند نه وزغلول انشاءالله زه نن به دې پلور باندې او په دې ډایس او سټیج باندې د الله په دې کور کې هغه خپلو اکابرو سره وعده تازه کومه او ربا اے محبوب پیغمبر ورساو که هر څومره مشکل راشي د وطن پاکستان دپاره به زه د وینې قطره قطره قربانوم انشاءالله وطن ته به څوک په خیره نه سترګه نشي کتلی او څوک چې دا ناپاک عمل کوي اول خو ته دعوت ورکوم خو بیا ورته یو پیغام ورکوم پاکستان د دیوبندیانو ځمکه ده دې پېښور ډېرې قربانیانې ورکړي دي پښتنو ښځې کنډې کړي دي بچي یتیمانان کړي دي خو الحمدلله د وطن د ځمکې یو انچ ته نقصان نه دی رسېدلی ګورئ د الله په کور باندې دومره لویه حادثه راله
بیا ما قتل الته د الله اکبر اواز چت شو جمع قائم شو نن داغي په کوڅو په سیمه کې په یو څو کیلومتره کې ختم القرآن عظیم پروګرام روان دی واوره که ته هر څه کې کوه ستا څومره وس دی وکړه خو زه تا ته یو پیغام در کوم وعده درڅه کوم چې لاس دې آزاد تر قیامته پورې به دا وطن آباد وي او مدارس به دې کې مساجد به د الله د کلام خدمت کوي علما به جوړېږي حفاظ به جوړېږي ما د خپل مشن نه د چا نکاح یو انچ نشي رسته کولی اول داسې په دې غم کې شریک یم او دا زموږ مشترکه غم دی او د دې مولانو لپاره خو بیا ډېر دروند غم دی تاسو دا نور ملګري به خفه کېږئ نه تاسو یې په خېټو اخته کړي وړه واخلئ که زما په سپایي جاړئ کالی به 2,10,000 پانه جوړوئ که زما شهید سر ته به ودرېږئ خفه کېږئ مې نه زما خبرې داسې دي نو او که خفه شئ نو څه به وکئ تاسو ته هم قصور نشته د معیشت تنګي چې راشي نو بیا د وطن زیلو ته نقصان رسی خو شکر دی تاسو ته هم د خوشحالۍ خبر در کوم چې دیوبندیان ژوندي دي مولا عمر ژوندی دی دې ته مولانا عمر نه یم مولا عمر ویم او ما چې څوک راولي نو هم د مولا عمر نه کم نه نه مولا عمر دی الله دې موږ د عمر رضی الله تعالی عنه په نقش قدم باندې بوزي هغه عظیم شخصیت هغه درون خلیفه چې په نیمه دنیا باندې حکومت کولو مسلمانان مومنان سکے زنده سرم پریدا مشرکین و کفار تم تی تکلیف نو تاسی خلیفہ آیا انشاءاللہ دا آگے پا نقش قدم بزو کنا اللہ رب العزت یہ واقعہ دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق ذہن تکلیک کڑا ساس سے بے شیر کم یو موقع بانی دا خپل ریاست او دا سٹیٹ پا کسو کی گش کوي او بداغا گش دوران کی دا یو کورنا دا زوگ او دا جنگ آواز راغے چې یو لور او مور شر کوي شر خو پیژنئ یو بل څه چې خبرې واړئ انګلیش کې ورته ریزلینګ وایي یو بل سره خوله وایي موږ ورته دیر کې جنګ وایو تاسو پیښوریان به ورته څه وایي جنګ او په څه جنګ دی مور ورته وایي بچیه شودو کې فیسې واکه چې آمدن ډېر راشي لورکۍ ورته وایي دا د عمر سټیټ دی دا د چا سټیټ دی خلافت د عمر فاروق دی رضی الله تعالی عنہ او که خبر شو نو خیر بم نوی که خبر شو نو خیر بم نوی مور ورته وایي عمر چېرته دی عمر خو به ځان خپل کور کې د مسجد نبوي په دارالخلافه او پارلیمنټ هاوس کې وایي بدې توره شپه عمر ته څه پته لګي دغه لور ورته وایي مورې که عمر ته پته نه لګي نو د عمر رب ته خو پته لګي که نه عمر رضی الله تعالی عنه را روان شو ای زما چاچا سپینګیریا ډېره اهمه واقع مې ذهن ته راله ملا عمر صاحب خفه کېږي خو پې نه هغه مخکینۍ خبره خو راته یاده ده عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته راغی وایي ښځې بیګم صاحب مونږ به دې زوی له عاصم له عاصم واده کوو واده خو پېژنې که نه کونډو په دې 10 سال کې خو ټول کونډ کړی ده خیره مبارک هم شه حفیظ ساوند والا ټول هلکان به اوس کونډ ګرځي ده خیره ځکه چا په خپله کونډ دی نه وی عاصم له به عاصم واده کوو
نو هغه کور ته لاړه شه او د هغې نه لور وغواړه که چاله یې ورکړي نه. اهم واقع ده، د زړه غوږونه راته کولاو کوي. رشتې لذي د خلیفه دوم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه. مشره ستا ډیوټي ده که نه نو بیا کښېنه. ډیوټي دې ده؟ ماشاءالله، الله دې دې بدلې تاله درکړي. ډیوټۍ نه علاوه ټول کښېنئ ښه، چې ما ته ټینشن نه وي. صحیح ده؟ او زه میلمه یم، د میلمه به خیال ساتئ که نه؟ او که نه یار، پښتانه خو په میلمه سر ورکوي. د خلیفه دوم کور ودانې رشتې له لاړه. اول یې تپوس وکړه چې دا لور دې ورکړې ده که نه؟ هغه وایي نه. وایي ستا قوم څه دی؟ قبیل دې څه دی؟ دا تپوس هم کېږي که نه؟ جواب کې ورته وي مونږ شپنکین یو. مونږ څه یو؟ شپنکین پېژنې؟ بس چې بیا زه مخکې ځم او خبره راغونډوم. زنانه واپس کور ودانې د خلیفه دوم رضی الله تعالی عنه راله. یا امیر المؤمنین، تورسرې خو نه ده ورکړې، واده نه ده، خو قوم یې ډېر کمزوری دی. قوم یې څه دی؟ شپنکین دي. څه دي؟ شپنکین دي. عمر رضی الله تعالی عنه اورډر جاری کوي، وایي که د هر قوم نه ده خو بس ترتیب جوړوه چې نکاح د عاصم د دغې تورسرې سره تړو. هغه نکاح وتړلی شوه. ای د پېښور پښتنو، عاصم نکاح کوي په یو داسې خاندان کې چې د شپنکي لور ده، خو د الله سره تعلق دی، د رب سره رابطه ده. یاد ساتئ دغه نیکه بیبي او د خلیفه دوم عمر ابن خطاب دغه پاکباز بچے عاصم چې کله په نکاح کې وتړلی شو، الله ته چې کم بچے پیدا کو د هغې نامم تاسو تاریخ کې قدر ده، عمر ابن عبدالعزیز. نو پاک خلق بے پاک بچیم راوړي. نو مولا عمر سے نیک خلق داغې نه بیا نیک اولاد هم پیدا کیږي. چا چې د علماو قدر نه کړی، چا چې د مدرسو سره تعلق تړون نه ساتلی، چا چې د علماو پسې شاته چغې والي نارهبازي پسې کړي، نو دا راته ووایه په هغه کور کې به ټیپو سلطان پیدا کیږي، ابوالکلام آزاد به پیدا کیږي، شیخ حسن جان بابا رحم الله پشان محدث به پیدا کیږي. نه 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 نه، هلته به ګلپاڼه پیدا کیږي، هلته به شاهرخ خان پیدا کیږي چې بیا د پېښور پر رنګ روډ باندې یو عالم دین روان وي، یو ادنا طالب روان وي، هغه پسې شاته چغې ووهي. دا څه زړه واقع نه ده، اوس راتېرېدمه چغې راپسې ووهلي. اوس یو 2 غنټې وشي، ما ځان ناغرضه کړ. دې ملګري م ناست، ما هم ځان ناغرضه کړو. ما یې که اوس ته ودرېږم او د زوربو ګردان د باندې وکړم، نو هغه نیکه دې رانه په قبر کې هم تپوس نشي کولی. خو مایي به دا هم بې لمازه و. نو څه د ده پلار به هم ډېر ګډ شوی و. نو د ده مور به هم اوس په ګودونو کې ګډېږي. نو چې د چا مور ډانسره وي، د چا خور په مارکیټونو کې ګرځي، د چا پلار د دین نه لري، نو د علما پسې چغې وهي. نو ګنې چکې که نه و که نه، نو راشه زه به دلته به د جمیل چوک کې مې ځوړم که. زما خبرې ډېرې سپینې او چیلنجي ویې ګورئ، چکې کوي. کم کس، کم ځوان د طالب علم بې توقیري وکړه، عالم ته سپک وکتل، د ده مور او پلار به چرې نیک نه وي. دا وینه به چېرته پاکه مشره کارېږي ښه نه، دا به پاکه وینه نه وي. او ډي این اے ټسټ یې وکړئ. څه یې وکړئ؟ ډي این اے ټسټ یې وکړئ. بهرحال تاسو لم دعوت در کوم، موضوع ته به هم لږ لږ راځم، خو چونکې دا فتنه ډېره عامه شوې ده، خلک مخلوق خدا د مساجدو نه لرې شي. د علماو سره تعلق کټ که،
د قرآن تلاوت پرېښودی شو، سجدې دا پرېښودلی شوې. لہذا یو درد دل د سره شیر کومه چې خپلې لمنې خپلې رسۍ د علماو سره وتړئ، زړونه جوماتونو کې ولګوئ، مدارسو تعاون شروع کړئ. یا ساتئ ستاسو دا تعلق د ملا عمر سره په دې مدرسه کې تعاون دلته د الله د کلام اوازونو اوچتولو کې په دې بلډینګ کې داسې خپل مالی تعاون کول، جانی تعاون کول. یا ساتئ آخرت خو به ستاسو روښانه وي، رب خو به ستاسو نه راضي وي. خو یا ساتئ په دنیا کې به الله نعم البدل درکوي، په کور په کور به حافظ او عالم جوړیږي. او یو واقع بیا ذهن ته راله، ما ته دا ځینې ملګري دا واقعات پکې وایه چې دا زړونه نرمیږي، ځکه زما مذهب کې خو دا نرمول شته دی نه. نو ملا عمر هم بیا وظایف کړي چې یا الله د روژې هم خو راوغوښته خو په زړه یې د رحم اوبه راتوی کړي. نو دا د الله ولی دی، نو الله را د خبره اوري. نو چې کله د خبره اوري نو بیا تاسو هم خبره اورئ. نو ستاسو دا تعلق په مستقبل کې به ستاسو کور یو دینی یونیورسټي وي. او یو واقعه الله رب العزت ذهن ته راوستله، بلې صحابو کې یو صحابي دی په حالت کفر کې چې مسلمان مؤمن نه و، د ده به ډیوټي څه وه، دا به ګرځېدو د مکه مکرمه په کوڅو کې به چې اواز چت شو چې په پلاني کور کې لور اوزېږلی شوه، لور څه شوه پیدا شو. نو دی به تلو او دوه اوښې به یې د ځان څه بوتلې او یو اوښ او هغه تورسرې به یې راوچته کړله، هغه ګوډۍ او دغه 3 زناور قیمتي به یې ورته ورکړه او هغه ګوډۍ به یې تربیت کولو، هغه به یې د ژوندۍ خښولو نه بچ کوله. څه نه به بچ کوله. دا واقع بیانوم خو ذهن ته مې یو خبر راله، اوس یې هم ژوندی نه خښو خو په حقوقو کې خښو. څه کوو؟ د حقوقو باندې چاړه راکاږو که نه، خپل حق ته خپل مقام ورته ورکوو. الله رب العزت موږ ته دیني رڼا د تورسرو متعلق هغه اویرنس شعور زموږ زړونو کې واچوي چې موږ د تورسرې ته خپل مقام ورکړو او د ټولو نه غټ ظلم چې ورسره کوو هغه سره تربیت کوو. تربیت یې کوو کم چې د مدینې منورې آقا ویلی دی، پېښوریان وایي پښتانه یې ښه ډاډی وایي، هغه تربیت یې کوو کم چې د مدینې منورې جانان ویلی، هغه شان درون ورته ګورو کم چې د مدینې آقا ماته د لور حیثیت ښودلی، په هغه نظر ورته ګورو. زه اوس رالم د دفتر کې ناست وم، نو ملا عمر راغی. ملا عمر خو پیژنې که نه، یو افغانستان والا دی، یو ستاسو دی پېښور دی، دا دی ناست دی مخې ته، او شکر دی هغه هم دیوبند دی او دا هم دیوبند دی. نو د دې سره څه ګوډیګانې وي، نو ما 1 2 3 3 وې که نه. نو ما ته حدیث مبارک راغی چا چې 3 نوڼې او ښه تربیت وکړو دا جنتي دی. مې دا مولا ډېر هوښیار دی، ځان یې سیټینګ کړی دی، ځان یې کار برابر کړی دی. حدیث مبارک دی د مدینې منورې آقا فرمایي، تاسو وایي صلی الله، ختیځ وایي صلی الله، 2 نوڼه یا 3 نوڼه د چا پیدا شوې هغې وله ښه نوم کېښودو، بهترین تربیت یې وله وکړو، ښه ځګونو کې وله ودونه وکړو، خوشحاله یې وساتلې، په دې باندې جنت واجب شي. مولوي صاحب هم خو جنتي دی، الله دې مونږ هم جنتین کړي. مونږ چې لور کور کې پیدا شي نو صحیح فاروقه صحیح بابا ځانه تندی راچلی خواښې بلا به څه وایي بلاګۍ په پېژنې که نه، کټ کې چې ناست دی چوته دقه شی. الله دې مونږ ته د نونو قدر نصیب کړي. خو یا ساتئ دا تربیت او دا قدر او دا درنوالی به کوم ځای کې زده کېږي؟ دا به دې مدرسه کې زده کېږي، دا به دې جومات کې زده کوئ.
د ومن رائټ حوالې سره چایلډ رائټ حوالې سره که تاسو رڼا اخلئ کوم ځای به اخلئ؟ په مساجد و مدارسو کې د علماو سره به اخلئ. نو هغه صحابي چې په حالت کفر کې د کیمرامین صاحب نو هغه ګوډۍ به یې راوستلې، دوه اوښې او یو اوښ پې ورکولو او د هغې تربیت پې کولو. په یو موقع باندې د مدینې منورې جانان خدمت کې حاضر شو. تاسو وایئ صلی الله علیه و آله وسلم. اے د مدینې منورې جانان یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، ما په حالت کفر کې 360 جنکۍ بچ کړي دي، 360 ماشومانې سر پړکۍ خو 360 ځان ته سوی. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما دا لوی خدمت کړی دی، خالق کائنات رب العالمین به ما ته څه بدله راکړي که نه؟ په دې عمل باندې چې ټیم کې زه مسلمان نه وم، زه مؤمن او صحابي نه وم، زه ستاسو مجالسو کې ناست نه وم، ما کلمه د توحید نه ویلې، خالق مالک رازق به ما ته څه راکړي که نه؟ د دواړو جهانو سردار آقا نامدار محبوب خدا احمدی مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب کې وفرمایل ای زما ملګریا تا دومره لوی کار کړی دی، دونه عظیم خدمت دې کړی دی، الله رب العزت تا ته په بدله کې د ایمان او د مسلمانۍ دغه دولت درکړی، ته نور څه غواړې؟ تا ته څه کړی دی؟ لویه کلمې ته نصیب کړې ده. نو که تعلق برابرو، کارونه هم نیک کولو، د علماو سره هم لمنې کلکې تړلې وي، نو بیا په کور کې د شیخ سمیع الحق شهید رحمه الله په شان نران پیدا کی. بیا به د ډاکټر عبدالقدیر رحمه الله په شانتې ساینټسټ پیدا کی. او که داسې نه نو مولا عمر صاحب به دې بل طرف یې ولنه بیا که چا درته ووي چې په هغه پلاني چوک کې یو هلک ګډېدو نو ته پوه شې دا به ستا مشر زوی. که هغه د تبدیلۍ دپاره او که د واده دپاره څه دپاره، که هغه د کوزېدو دپاره او که هغه د خطو دپاره، ډېر عجیبه قوم دی، په هر څه ګډېږي. نو خپل تعلق تړون دا د مدرسو سره وابسته کوي چې په کور کور هم دغه شان حافظان جوړ شي. او دا تعلق دا صرف د قرآن سره په مینه او محبت سره پیدا کیږي چې ته قرآن شریف له څه ورکړي؟ غاړه ورکړي. ته خپل بچی مدرسه کې داخل کړي، ته د اسکول کالج یونیورسټۍ پبلک سکول د ټایمنګ نه بعد د مولوي صاحب او د قاري صاحب خوا ته ولېږې، نو بیا به ستا په کور کې څه راځي؟ انقلاب به راځي، رڼا به راځي، د الله څه به ستا ربط او تعلق څه کېږي؟ برابرېږي، قرب خداوندي به جوړېږي. څه به جوړېږي؟ که تاسو وایئ چې موږ د الله دوستان جوړ شو نو په څه به جوړېږو؟ تاسو دلته د الله دوستان یې که نه؟ تش به نه ځئ باباګانو، تش به نه ځئ ځوانانو، تش به نه ځئ امزولو، داسې مجلس ته راغلی یې، داسې دروند ماحول ته راغلی یې، داسې په اعلی او دروند نسبت سره تاسو ناست یې. آقا نامدار احمدی مجتبی محمدی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمای څوک یو دینی مجلس ته لاړو چې هلته د الله او د رسول الله خبرې کېدلې صلی الله علیه وسلم، قرآن بیانېدلو، هلته د الله د کبریایۍ د لویچارۍ خبرې کېدلې، هلته د الله په ځمکه د الله د نظام دعوت ورکړی کېدلو. کله چې د دې مجلس نه دا مؤمن دا مسلمان رخصتیږي، خالق کائنات د ده په رجسټر کې نام اعمال کې د 1000 رکعاتو نوافلو ثواب لیکي. مشرانو نو تش په نه ځئ،
مولا عمر دله پروګرام جوړ کړی دی ګنې په 100 کاله کې هم زر رکاته نفل نشي کولی او مولا عمر زنده باد په یو پروګرام کې په 2-3 غنټو کې تاسو ته د 100 رکعاتو نوافلو د ثواب تحفه درکړه. الله دې ستاسو دا تحفه قبول کړي. نو یارانا تعلق او دوستی به د الله سره پس جوړیږي. بچ کیږو په څه باندې؟ په قرآن باندې او د هغه قرآن حوالې سره دلته خدمت وشو، ناظر اخوا جوړ شو او اوس پکې لا مولانا صاحب وایي چې نه بریک نه نیسم. دیوبندی کم از کم بریکه نه نیسي. موږ ته چې څوک ویل ته ترډ موږ هلته لازمي ځو څه ځو او یو ځای ته تلم وایي تا ته ترډي. ما له دې سفر داسې خوند ناکو چې نن به شهید کېږم څه نن به څه کېږم نا سفر مې ډېر په مزه سوک. نو دا ترډ کې د دیوبندیانو دپاره خوند وي خوند. مشکلات دا دیوبندي ته مزه ورکوي مزه. زما کابر زما د مدینې منورې جانان هم څه خوندونه نه دي سکلي. A to Z 23 ساله زندگی د هغې نه لږ بریوس لاړ شه، بچپن ته یې لاړ شه، لړکپن ته یې لاړ شه، ټول د مشکلاتو نه ډک دي، ټول د تکلیفاتو نه ډک دي. د احد په میدان باندې چې کله اننګې مبارک یې نشي، غاښونه مبارک شهید شي، چغې پسې ووالی شوې. عایشه به یې ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه د باندې چېرته زیات تکلیف تیر شوی دی؟ د مدینې منورې جانان ورته وایي نعم یا حمیرا، ای حمیرا ولې نه تیر شوی دی را باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان شروع کو چې په یوم العقبه هغه واقعه هغه زما دپاره ډېره دردمنده وه او په واقع کې څه شو تفصیل کې نظم. په کم 3 کاله چا به د نبي علیه السلام تپوس نه کو چې څنګه خوراک څښاک امدورفت خرید و فروخت بند، تعلقات بند، هیڅ قسمه رابطه به نه وه. سوشل او فاینانشل امبارګو لګېدلې وه. 3 کاله د جانان سره چا خبرې نه دي کړي. وایي هغه وخت ډېر سخت، هغه وخت ډېر سخت و. نو یا حمیره د دې نه راباندې سخت وخت تېر شوی دی. او ملا عمر صاحب زه به ستاسو نوټس کې راولم، زما باندې د صوباړیانو یې پایارې وکړي. نو دا خو زما د سر تاج دی، نو ستا په سر یې بدنام کړو څه د سپینګیري په سر. سپینګیری خو جنت دی، سپینګیری زما پلار دی، زما نیکه دی. د دوی څه بله لاره نه وه چې د دې عالم دا خوله بنده کړو، د ده لار ونیسو. نو ستاسو دا سپینې لکړې راته مخې ته کړې، په ما یې فایارې وکړې. نو زه تفصیل کې نه ځم. پر دې فایارو نه بعد یو ماحول جوړ شو، زه په لار روان وم، چا به راسه سلام هم نه کو، څوک به مې خوال هم نه راتله. 3 نیمې میاشتې سوچ مې کوو چې یاره زه خو د محمد رسول الله وارث یم، د هغه دین مخکې ته وړم، آیا دا نسبت مې د جانان سره جوړېږي که نه؟ نو د مدینې منورې جانان 3 کاله ورسره خلکو بایکاټ کړو، زما سره 3 میاشتې کړو. ما یې او ربه ډېر درنه خوشحاله یم چې په دې ځای کې هم د زما نسبت د هغه انعامدار سره وګرځو. ما یې مه کوئ خبرې چې د جانان د مینې او د عشق نسبت مې تیز شي. نو د الله تعلق تړون به په څه جوړېږي؟ په قرآن سره. قرآن کوم ځای ویلی کېږي؟ جوماتونو کې، مدرسو کې. نو ملا عمر وایي چې زه اوس کل وقتي کلاس شروع کوم. څه شروع کوم؟ کل وقتي. پوهېږي شپه ورځ به ستاسو محنت کوم او ستاسو د بچو نه به څه جوړم؟ عالمان او حافظان جوړم. ملا عمر دی که نه؟ او منې وې او انشاءالله تاسو به ورسره کلک ودرېږئ. ای مشرانو، مشران پکې ناست دي، د مشرانو مجلس ماله ډېر خوند نه کوي.
لوی لوی ستر مشران پکې نه ماشاءالله. تاسو به سره کلک ودرېږئ د مولا عمر سره که نه. حافظ ته چې څه ملاویږي، عالم دین ته چې کومه ورکړه د الله د طرف نه کېږي، په هغې کې به هم تاسو حصه دار یې، په هغې کې به تاسو حصه دار یې. د شام یو واقعه هغه هم تاسو ته وایم، تاسو ډېر درانه خلک یې، انشاءالله دا مدرسه به آبادوئ. که څه پکې پاتې ما ته خو علم نشته، که څه قرضه مرضه پي یا څه پي والله علم، او ملا عمر ته پته یو تاسو ته پته انشاءالله دا به د میاشت کې ختمیږي، دا به د روژې نه مخکې ختمیږي. او انشاءالله دا مدرسه دا جماعت په دقه شان تاسو آباد ساتئ. او الله رب العزت چې کومه ورکړه حافظ ته کوي، عالم ته کوي، په هغې کې به تاسو برابر حصه دار یې. نو یو واقعه الله رب العزت زما ذهن ته کلک کړه د شام، چې په شام کې یو حافظ قرآن وفات شو، خو مور یې ډېره غریبه وه، او هغه مور یې د دې د قبر خرچه نشوه برداشت کولی، د کنلو د اخیستلو ته به قبر اخلي. نو هغه قبر والا کاکا ته کس ولېږلو چې زه ډېره غریبه یم، ما سره څه نشته، او دا بچی به راله خاورو ته وسپارې که نه. هغه کاکا وله دعوت قبول کو، او بچی چې وله کله ورکوس کو، هغه کاکا وایي ما چې پې د اخرنۍ خټه او دا وړې وړې کاڼي ښودل، نو قبر یې رڼا شي. نو وایي چې ما دننه سار شروع کو، رڼا ده. یو دوه کسان راله، هغوی دې ماشوم ته ودرېده، وایي دا حالات ما نشو کتی، غریب ونیولم، یره را باندې راله، بېهوشه شوم. وایي چې کله بېهوشه شوم، هوش کې راتلم، د هغه ماشوم تدفین شوی، هغه ښخ شوی، نورو ملګرو ښخ کړی. زما سوچ دا و چې زه به ابۍ له ځم، د ابۍ نه به تپوس کوم چې او ابۍ ستا دې بچي څه کار کولو، موقع میلاو نه شوه، خو څه وخت بعد بیا رابطه وکړه، کس یې راولېږو، وایي بل بچی مې وفات شوی. وایي ما وایي چې د دې بچي تماشه به م کوم، او د ابۍ خواله به ځم. بل بچی هغه مې وایي ورکوس کو، هغه ته هم دقه شان رڼا. ما د دې دوو کسانو فرشتو نه تپوس وکړو، تاسو څه له راغلي یې، څه کوئ؟ وایي رب راته حکم کړی چې د دې ملګري دا روح اوچت کا، جنت ته بوځه، مزو له بوځه، دې ته به نقصان نه رسي، دا به دقه شان تر تازه وي. وایي ما تدفین وکړو، دا مړی مې ښخ کو، لاړم د ابۍ خواته، ابۍ ته مې وویل ای ابۍ اولني بچي دې څه کار کوو، دویم بچي دې کم روزګار کولو؟ وایي ما ته وایي چې دا اولنی باچی مې ماشوم و، دا حافظ قرآن و د الله کلام یې په سینه کې پروت. وایي ما ترې تپوس وکړو ای مور جانې دې بل بچي دې څه کول؟ وایي ما ته یې وایي چې دا ترکاڼ دا څه ورونه به جوړول، ګیټونه به جوړول. خو چې کله به ماښام راغی، دغه مور وایي حافظ صاحب، نو وایي ماښام به ماله پیسې راکړې نیمې 50%، نو هغه به حافظ قرآن ته میلاو شوي، او دا نیمې به یې څه کړې، دا به یې ماله راکړي. نو د حافظ په تعاون سره یې هغه ورور ته الله قبر روښانه کړ. قرآن ډېر دروند کتاب دی، دا فطري کلام دی، دا فطري نظام دی. د قرآن نه علاوه نه چا سره یارانه مضبوطه جوړېدی شي، د خلاصېدو ذریعه جوړېدی شي، او دا فطري نظام هم دی. د دې نه علاوه که بل سسټم جوړوي، په هغې کې کامیابي هم نشته، په هغې کې کامیابي که ته د ایران په شان نظام راولې، او که ته د افغانستان کې خو ماشاءالله اوس ټیک دی، او که ته د انګلینډ او امریکې په شان نظام دلته اپلای کې، کامیابي پکې د IMF په د آخره پورې غلام یې. که کامیابي د په کم نظام کې ده؟ د الله د قرآن د کلام په نظام کې. د الله دې په دې وطن باندې نظام مصطفی راولي صلی الله علیه وسلم. نو تعلق او تړون به په څه جوړېږي؟ زما ټاپک هم دقه دی، زم به او راځم به هم دغې له د الله یارانه په څه جوړېږي؟ په قرآن سره جوړېږي. یو موقع باندې د سحر مونځ ټیم دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناست دی مسجد نبوي کې، او راننوتو خلیفه اول حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنهم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ابو بکر
بیګا دې څه کول کارګزاري راته ووایه. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خاموش. نبی علیہ السلام 3 تپوسونه وکړه. د ټول مجلس نه وکړه. وای دې مجلس کې داسې څوک شته چې بیګا د چا جنازه کړي؟ زه خبره مختصر کوم، مخکې سفر هم دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاس اوچت کړ، وی رجی ما بیګا یو مړي جنازه کړي. دویم پوښتنه آقا انعامدار کوي تاسو کې څوک شته چې بیګا د چا بیمار تپوس کړي؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنہ به لاس اوچت کړ، وای او جی ما د بیمار تپوس کړی دی. نو جنازه عبادت ته، د مریض تپوس کول هم عبادت ته. دا سره نو پښتنو سوال لته کوم، مینت ته کوم، حالانکه زه دا کار نه کوم. جولې د تنی سم بری بدل باندې مزه چې پلانیر را راغله نو ولزم مشله. صحیح خبره مې وکړه. مونږ خو تی وګوره چې جنازې له زما د پلار راغله او کنه. زه به دا ټاپک به پرېږدم. مولا عمر صاحب دا ته به وایي دا شی په بدله مه کوئ، ګنې به 0 نمبر څه شی راغله او که نه راغله بس ته ځان ورسوه. د احد د قرات مثال په جنازه کې د احد د غر دا ګولډن تاسو به کتلی اللهم ټول بوزه هغه زړ ښکلی غر حذیفه ته اوس راغلی دی. الله رب العزت وایي دومره ثواب په جنازه باندې ورکومه. نو دا بدل ته پرېږدی چې یاره زما د پلار کاکا او د مور او د خور جنازې له راغله نو زم ګنې نه ځم. یاره مونږ هم سم جاهلان یو، جاهلان به پې وبخې. تیز لاړم که زه لږ تیز ملا یم خیر دی او زه بریکونه نه نیسم، موټر باندې ټیټ روان اوس څه ووایم. هر سړی په بدل باندې ځي، تپوس هم کوي، په بدل باندې ځي، جنازه هم کوي. دا تیارې به ختمو مشر، دا تیارې به خالص د الله د رضا لپاره به ځو. نو ما د یو بیګا د یو مریض تپوس هم کړی دی. درېیمه پوښتنه کوي په دې مجلس کې د مدینې منورې آقا وایي په تاسو کې داسې څوک شته چې بیګا یې په یو وږي کس باندې روټۍ خوړلي؟ ابوبکر خو ابوبکر وکنه رضی الله تعالی عنہ او جو بیګا یې په وږي باندې روټۍ هم خوړلې ده. الله دې مونږ د دې غریبانانو مددګار جوړ کړي. خو زمونږ کې بیا یو مسله ده نه یار، ټولې مسلې یو. او مسله څه ده؟ کیمرامین صاحب ګوره ته به راشي، زه به رمضان پیکج 40 د غریبانانو ته ورکوم. ګوره خو ښکلي تصویران به په DSLR کیمره باندې وباسي، څه باندې به وباسي. ملا عمر صاحب داسې ده که نه؟ حالانکه ملا عمر به څه کول؟ څوک به ترې خبرېدو چې کم کور ته به راشن تله؟ څوک خبرېده؟ نه 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 خو یو شخ ذات په خبرېده او دا ذات نه په غوښتنه باندې به دا کار کو. اوس که خیال یې کړی مشره غریب د شرمه نشي تللی، هلته مې کیمره کې رالی چې د ډالډا غوړي وې وړه. نو کم غم به جاړمه ستاسو د دې سیمې یو لوی شخصیت خلک یې ما ته م وایي، خو زه د هغې خپو خاورو ته نه رسم. بجلیګر مولوي صاحب رحمه الله هغه به یو څیز ووایي پرتوګ دې سوړې راوړو چې کومه سوړه راګڼم جړه راځي. زه به کم غم جاړم، زه به کم پیوند لګوم، او چې کله ولګوم نو بیا وایي ښې ونه کړه سوریخه ومه. داسې وایي که نه؟ دا مولوي صاحب وایي تیز لاړو. زه کله کله پې دا مشین ور وچلوم، دا سوري ځګونه وله راوګنډم، نو بیا وایي یاره مولوي صاحب مشین ډېر تیز وچلو، ستن یې ډېره تیره و، ګنډونه یې ډېر سخت وواله. نو الله دې په مونږ کې للهیت پیدا کړي چې هر یو عبادت د رب د رضا دپاره کو. نو وایي جنازه مې هم کړې، تپوس مې هم کړی او په وږي باندې مې روټۍ خوړلې ده. د مدینې منورې آقا ورته فرمایي ابوبکر بیا دې څه کول؟ د هغې نه بعد د څه روټي؟ نو د شپې د څه معامله کوله؟ ګوډ نایټ دې کړم. مونږ ته انګلیش کې څه وایي؟ مونږ د هلکان چې پرېوځي خیال نه دی کاکا که نه درته پټ کمرې ته ورښکاره دی. اوه یا حذیفه نو زه به څه ووایم نو ور راکله کې وایي مما سار به میلاویږو. بیا د شپې څه کوي؟ کاکا تا ته پته شته کمبل چې راکاږي هی 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 وایي د ظالم لور نو سمه ټیک ټاک رہی خالص د خایس د خټې نه جوړه کړې. دا بیا ټوله شپه دقه لوبې کې. بیا سهار په 9 بجې پاسې او مور او پلار لا خپوي
وی مونځ یې ونه که او بیا دومره دې باغي ته لا انډه کېږدي او پراټه کېني. دا خو زما د بي ایس بچی دی ډاکټر به جوړېږي املیټ وخوره بیل ماسه. یا ساتئ زه ډېر مخکې نه ځم دې واقعې له بېرته راځم. د ابوبکر که ستاسو دا سوچي زموږ د پښتنو کې یو سوچ دی یاره وایي بچی مې اوس څه دی د بچو خاوند دی هغه بالغ دی د هغې خو ګیره راغلې ده هغه اوس مشر دی اوس ورته هر څه پته لګي سیده لار کومه ده کوږ طرف کم یو دی کوي چې سبه کوي. نه 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 د مدینې منورې جانان نه به تپوس کوو چې سبه کوو سبه کول غواړي. د مدینې منورې آقا فرمایي تاسو وایي صلی الله کم بچی چې بالغ شي غټ شي نو یې څه وله وکړه نه نه ایم پیل کې داخل کا سکے باچا خان یونیورسٹی ته ولېږه چېرته ولېږه کے ایم سی کې ایم بی بی ایس ته جوړ کا دسه وایي مشره دسه وایي نبی علیه السلام نه 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 چنغله وله وګوره څه چې دا بیا په صدر بازار کې شیشونه نه اخلي څه نه اخلي شیشونه خو پېژنئ که نه نو دې څیزونه چې هغه اخلي د سترګو شیش څه شی بیا د جنکو د کالج په ګیټ کې نه یې ولاړ خیال هم که نه زمونږ هلته یو جنکو کالج دی کله کله پې زه راتېرېږم نو دا ډریوران هم سرونه زموږ ټول به یې شیشو کې لګوي ما ته چا وي دا خو د نایي دوکان نه دی مخې ته جنکو کالج دی خدای بنده نو هلته دا ډریوران هم لګوي مړه پاو ساعت شل منټه پکې که نه عاطف صاحب نو بس و چې څنګ بس زړه ته به یې ولیږو نو بیا دغه کارونه کوي بیا څه کوي نو وایي که چا بچی مشر شه بالغ شو واده یې وله ونه کو زما مشرانو واورئ او داسې ورانې وکړو څومره چې د دې وراني سزا به دې بچي ته میلاویږي دقه شان به یې د مور او پلار ته میلاویږي. او یو حدیث شارټکټ غوندې مفهوم ویم یو مور او پلار به ډېر نوکار وي والی به یې خرڅې کړي ځمکې به یې ورکړي مړه خو چې څه په دیني ځان به یې شیندلی جهنم ته به روانې ملا عمر صاحب فرشتې ته به دوی وي مونږ خو د رب د دین خدمت کړی دی ځان هم کړولی دی تاسو هم جهنم ته وړئ فرشتې به صدا اوچتې کې او رب کائنات دا مور او پلار خو ډېر نیکوکارو دا مونږ جهنم ته اغستې دي فریاد کوي ګیله کوي څه وجه ده رب کریم به فرشتو ته وایي وینا مې درته کړې وه هم حق ورته وکوئ فرشتې ورته وایي وایي رب وایي چې ډېر نیکوکاره مي خو چې اولاد یې ناکاره د علماو ګستاخ وي د دین نه لرې وي بېلمازه وي د دغه بېلمازه بچو د لاسه دا مور او پلار جهنم ته گزار کئی. نو کاکا خلاصون بدی نشتا ډانګې ولا را بغاو پاسه مانځته ما ته بل چا ولا چا وی چې زه به خودکشي وکم ما چې پروس کالي کړي و نو یو کال به شو ځینې مور او پلار به دیریږي که نه چېرته پکي ته ځان ځوړن نه کړي ما که پروس کال ځان ځوړن کړو نن به یو کال پوره ایو پکې ورته ویلو که ما سار پاسې نو ګرده خرڅم ما ورته مې دا خو بېلمازه دی نور ته څه پیدا نشته خو د چا ژوند به پې بچي ورته وایي چې ورکه ونه دا دواړه ورکه نو په دې خلاصون نشته. بهرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته جواب کی فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ټولو وای صلی اللہ دا ټیم لمنه تنګ د مختصر ویم نبی علیہ السلام و تسلیمات وی الله وای چې زما په جانا سوک سلام او درود لیږي په آخرت کې بہت ز په خپل سلام کو وای رب وای چې ز بہت سلام کو نو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وای دا درې کارونه مې وکړه وای بیا مې سوچ کو چې تهجد به قضا شي سار مونځ ته کیدی شي مسله جوړه شي وای یخ پاتې شوم تهجد مې کول د الله د کلام تلاوت مې کولو محبوب خدا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مسکے شو وی خاندل ابو بکر تپو
تپوس کوي یا رسول الله وایي جی ماشاءالله ټول مین یې الله هم زر تر زره بوزه. نو تلاوت میں شروع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته جواب کی ہوئی اے ابو بکر پرون بیگا سلزلہ جبریل امین راغے او وی ما تیوی چی ابو بکر بسار مانزل رازی رب وی چی ابو بکر تمی سلام وایا سو آیا سوک سلام را لیگی اللہ سلام را لیگی ولی را لیگی نو مولا عمر چی کم کار کی دی وجه نه را لیگی سوجنه را لیگی. بیا ورته جبریل امین وی راته وی چې نن ما سلزله د ابوبکر په شونډو باندې شونډې لګولې دي داسې خوشبویي تی تله یا رسول الله زه جبریلین فرشته یم زه د جنتونو چکر یې وم خو داسې بوی ما په جنت کې نه دی کتلی کوم چې د ابوبکر د شونډو مبارکو نه تلو. دا تعلق په څه جوړېږي؟ دا د الله په کلام جوړېږي. نن چې علماء دیوبند یا زه به لږ پورته لاړ شم خلفاو ته نن که عمر ځلېدلی دی او د ابن خطاب نه فاروق جوړ شوی دی په څه جوړ شوی دی؟ سټیټ سیکرټري څه شو په څه جوړ شوی؟ په قرآن جوړ شوی. اوله عمر ابن خطاب و بیا څه شو؟ عمر فاروق شو. او فاروق مین مطلب فرق بین الحق والباطل. څه مطلب؟ په حق او باطل کې فرق کوونکي ته څه ویلی کېږي؟ فاروق ویلی کېږي. کله چې د قرآن سره تعلق راغی رب کریم د عمر ابن خطاب نه عمر فاروق جوړ کو. ابو بکر ته به ساده ابو بکر ویلی کېدلو. قرآن نه چې غاړه ورکړه د صدیق ټایټل ورته آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفی ورکوي صلی الله علیه و آله وسلم. علی سمپل علی ابن ابي طالب و چې کله قرآن سره تعلق جوړ شو د الله محبوب ته د اسد الله خطاب ورکو. کله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ سمپل عثمان عفان بچی دی او چې کله قرآن سره تعلق جوړ شو الله رب العزت والا د کاتب قرآن یو لوی ثمره ورکړه. کاتب قرآن جوړیږي عبدالله ابن عمر دی عبدالله ابن مسعود دی ګڼ شمېر صحابه دي. راځم به مختصر بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ تک تور دی غټې شونډې دي د حبشي سره تعلق دی ادو ښکلی نه دی چا به ورته سم کتل هم نل او چې کله د قرآن سره تعلق جوړ شو یارانه جوړه شوه نو کله به چې بلال د مکې په کوڅو کې قدمونه ښودل الله رب العزت د قرآن په نسبت سره اعزاز ورکو. په جنت کې به د هغې د خپو اوازونه اورېدی کېدل. نو دا تعلق په څه جوړېږي؟ خبری زما د مخلی ملک خبر نہیں خان خبر نہیں مالدار خبر نہیں سرمایدار فیکٹری والا پرنسپل لیکچرر خبر نہیں زبردی مدرسے ددی جماعت څومره اخراجات پټ په پټ پر هغې د ختمولو انتظام کو. او ما ته به کې تبلیغیان هم په نظر راځي شبه کې که نه